دلته اوبه په پیسو ترلاسه کیږي. دا فصل بزګر یې مني چې کرکېړن دي خو پیسه ډیره ګټي. خو دا فصل چې ټول یې مني خو د بزګر د دسترخوان ډوډۍ نه پوره کوي. کروندګر وایي پیداوار ته بازار نشته او ځمکو ته د خړوبولو سیستم. کوکنار پیسې ډیر بر جوړوي، بل کښتونه پیسې نه جوړوي. د دا ماشینان مصرفونه چې دي به غنمو نه جوړېږي، به پیازو نه جوړېږي او به کوکنارو جوړېږي. دا زموږ د وطن مځکې دي، ګرد د کارېدو مځکې دي. خپلې اوبه یې وچې دي، خپلې یې نشته. دا ځمکې د ژورو څاګانو په اوبو خړوبېږي ځکه کاریزونه وچ او د سیند اوبه نشته. افغان حکومت وایي هڅې دا ده چې د برېښنا د تولید لپاره په کور دننه له طبیعي زیرمو څخه کار واخلي. د دهلې دا بند چې په سویل کې دوهم ستر بند بلل کیږي او د کندهار د 20 ولسوالۍ کرنیزې ځمکې له همدې بند څخه خړوبېږي. دغه بند د 20 میګا واټه برېښنا د تولید وړتیا هم لري. خو د دغه بند پرمختیایي چارې د څو کلونو راهیسې په ټپه ولاړې دي. د دهلې بند څه باندې 80 کاله وړاندې جوړ، خو د نه پاملرنې له کبله د بند ذخیره 40 سلنه د رسوباتو ډکه او د اوبو د زیرمې کچه هم په همدې اندازه راټیټه شوې. چارواکي وایي د دغه بند پر رغنیز چارو څه باندې 100 میلیون ډالر لګول شوي، خو د بند د پرمختیایي پروژې عملي کول خورا اړین بولي. چې دا بند نوی جوړ شوی و، دا 11 میاشتې څه کم یعنې 40 ورځې په کال کې اوبه بندېدلې، تقریبا 10 میاشتې و 60 ورځې دا خلکو ته به اوبه ورسېدلې. خو اوس متاسفانه تر 4.5 نهایتا 6 میاشتو پورې هغه هم چې پارچاوه یو میاشت یا یو نیمه میاشت کومک وکړي بلا موږ اوبه نشو ورکولی خلکو ته. تمه کېده چې 3 کاله وړاندې د دهلې پرمختیایي پروژه پیل او له مخې د بند لوړوالی له 50 څخه 58 مترو ته لوړ شي. د دغه پروژې 80 سلنه لګښت د امریکا د متحده ایالاتو او پاتې نور یې د افغانستان د مالیې وزارت لخوا باید پرې سوی وای. دا چې ولې بشپړ نه سوه، چارواکي پر لاملونه غږېږي. تقریبا 200 میلیونه ډالره باید په دغه د دې په لوړېدو کې مصرف شوي وای، د 6 څخه تر 8 متره پورې، چې په دې کې 150 میلیونه ډالره امریکایانو USAID وعده وکړه چې موږ یې ورکوو. خو 50 میلیونه ډالره باید د افغانستان حکومت ورکړي وای. د افغانستان حکومت ونسوای کړای چې پر خپل وخت باندې دا 50 میلیونه ډالره ورکړي. نو په لحاظه USAID هم د دې څخه انکار وکړي او دغه پروژه بل ولایت تقریبا دغه پیسې واړولې. چارواکي تمه ښیي چې د دهلې بند پرمختیایي پروژه به د اسیا پرمختیایي بانک په مرسته بیا ځلې پیل شي. د اوبو هغه سرچینه چې د محمد جان په څیر د کندهار د زرګونو کروندګرو هیلې ورسره تړلې دي. مامون درانی، BBC کندهار.